Azam Buneri له ډېر داد او داد Azam Buneri وقار د دغه ملګرو سره ټول ملګرو ته دغه څه شعرونه ډالۍ چې ستانه کلګه عقیده نه کېږي ستانه کلګه عقیده نه کېږي ما نه په لاره کې ټپه نه کېږي دویمه چې سم درته درغاړې وتې ما نه په سترګو کې کاته نه کېږي دویمه چې سم درته درغاړې وتې ما نه په سترګو کې کاته نه کېږي ستا د خوږو خوږو کتو مننه اوس مې په زخم کې اوبه نه کېږي ستا د خوږو خوږو کتو مننه اوس مې په زخم کې اوبه نه کېږي اعظم ته نه ګورې پیغمه ګرځي یعنې نو څه دي ما پترپن جوړوم زه هسې ساده غوندې وم ما پترپن جوړوم زه هسې ساده غوندې وم هسې لیکیا وم ما په شګو کې خواري کوله زما خلوص تا بېروخۍ چېرته پیوند اخیستو ما به یاري کوله او تا دوکانداري کوله توبه چې د سرونو کاروبار ته سړی ګوري توبه چې د سرونو کاروبار ته سړی ګوري د کار سړي مړه کړه چې سرکار ته سړی ګوري او خبره د عمل د خیر د رنګه دې تک تور وي د ځینې خلکو د کردار ته سړی ګوري خبره د عمل د خیر د رنګه دې تک تور وي د ځینې خلکو د کردار ته سړی ګوري چې دا د مینتوب علامه نه ده نو دا څه دي چې ټوله ورځې د چالار ته سړی ګوري چې دا د مینتوب علامه نه ده نو دا څه دي چې ټوله ورځې د چالار ته سړی ګوري او انداز که د اعظم د شعر ویلو ډېر ښه نه وي د دې سړي په شعر کې د معیار ته سړی ګوري دغه د ملګري د مختار فرمایش ته څه خبر یې لیوني یې چې موږ چاله راځو ته څه خبر یې لیوني یې چې موږ چاله راځو خو صفانه جوړه کړو نور خو موږ تاله راځو او دا چې په تا باندې ځان وجنو په رڼا مین یو موږ پتنګان یو شمې موږ خو رڼا له راځو او زما ریښې ګریوان ته یې کاته ویلې موږ تاله نه راځو په تا پورې خندا له راځو زما ریښې ګریوان ته یې کاته ویلې موږ تاله نه راځو په تا پورې خندا له راځو په شونډو پاړ زړه کې سپرلي په شونډو پاړ روح وارخطا څه په ناشنا حال کې راځو چې خپل اشنا له راځو او ښکلو د زړه ته تلویږلې ودینه زما ته شاعري کولو موږ به دې خواته ته چې راځې زه به سلام د اخري رکعت یم ته چې راځې زه به جانانه ګرځېدلې یم زار دې د نامې شمه حسین پکې راځي ځان در پسې ټولو ماتمونو کې وخم ته خو څه سرینګټ او روپۍ نه یې زما روکه تا پسې م ګوتې په جیبونو کې وخم خالد مینو صاحب هم ناست دی هغه هم ملګرو له ورته ملګرو مونږ هم واورېدو برداشت وکړو که زموږ نه په شعرونو کې یا په خبرو کې داسې څه غلطي شوي وي د هغې درنه بښنه غواړم ډېره زیاته مننه هم کومه چې زموږ دغه مات ګوټ شعرونه تاسو ډېر په خلوص په مینه باندې واورېدل او دغه یو خاص هم درته کوم چې انورخیال بنیری هم ستاسو د دې ناوګۍ اوسېدونکی دی ډېر عجز هلک دی د دې ملګرو په ډاډ او په داد او د دوی په لاس باندې دغه دوکان د ملګرو کلاو کړی دی نن ولې موږ پرانیسته وکړه تمه نه لرو د معیار شی به درته میلاویږي د فروټ چاټ او چڼه چاټ دا به درته میلاویږي ځئ خپله حاضري ورسره لګوئ یو جهان مننه ټول په الله باندې ګران شي